سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، زه نن یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښایم چې څنګه موږ تاسو کولی شو له فیسبوک څخه آنلاین پیسې وګټو. نو دوستانو، تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې ځای کې لیکلي سبسکرایب په دې سره خط باندې په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټي نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او نور دوستانو سره د ویډیو شیر کول غواړئ، مهرباني وکړئ په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ او نور دوستانو سره هم دا ویډیو شریک کړئ. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو له فیسبوک څخه آنلاین پیسې وګټو دوستانو. نو را درومو دوستانو، تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړئ. زه ګورئ دوستانو خپل فیسبوک خلاصوم. دلته به تاسو راشئ سرچ ته. کله چې سرچ ته راغلی، په دې کې چې د هغه کسان پیسې ګټلی شي چې څوک فیسبوک پیجونه لري، او که څوک فیسبوک پیج هم نه لري نو هغه دې تشویش مه کوئ. زه ورته په آخر کې د فیسبوک پیج جوړول طریقه هم ورښیم او دا طریقه هم ورښیم چې څنګه کولی شو پیج په اسانۍ سره فیسبوک پیج په اسانۍ سره موږ مشهور کړو. نو را درومو، لومړی دا طریقه درته وښیم چې څنګه کولی شو فیسبوک څخه آنلاین پیسې وګټو. بیا دویم درته د پیج د جوړولو طریقه درښیم او دریم درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل پیج دی په لږ وخت کې زیات لایکونه پرې واخلو، زیات فالوور چې دی په لږ وخت کې موږ دا پیج مشهور کړو. نو دوستانو، را درومو، لومړی آنلاین پیسې څنګه ګټلی شو. تاسو په سرچ کې ورکړئ چې کریټر سټوډیو به ورکړئ. کله چې په سرچ کې کریټر سټوډیو ورکړه، له هغې وروسته به تاسو ته دا لومړی کریټر سټوډیو چې دی راوړي، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. دا تاسو وینئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک کړو، لږ صبر ورته کوو تر څو دغه صفحه موږ ته خلاصه شي دوستانو. کله چې دغه ګورئ دوستانو، هغه ستاسو پیجونه چې دی دلته راوړي. کله چې دلته راوختو، تاسو به لاندې راشئ، ډایرکټ به لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلی، دلته لیکلي دي چې ګو ټو فول سایډ. دا وینئ دوستانو، په دې باندې به ګو ټو فول سایډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک کړو، لږ صبر ورته کوو تر څو یوه بله صفحه هم موږ ته راخلاصه شي دوستانو. اوس دلته مونږ ګورو چې آیا زمونږ د فیسبوک پیج مونټایز ان کیدلی شي یا مونټایز انیبل دی، آیا پیسې مونږ ته ګټلی شي، آیا مونږ په دې کې آنلاین کار کړی شو. نو لومړی درته دا طریقه ښیم. نو دوستانو، تاسو به دلته خپل پیج ته راشئ، کوم ستاسو پیج وي هغه پیج ته به راشئ. که پیج ته راځئ، دلته مونټایز اپشن لیکلی، په دې مونټایز به تاسو کلیک وکړئ. دغه مونټایز اپشن باندې چې کله کلیک کړو، دلته تاسو ته ستاسو صفحې چې کومې دي، ستا پیج چې کوم دی هغه دلته تا ته راخلاصیږي. ګورئ دوستانو، دلته چې دی موږ ته هغه زموږ صفحه چې دی راواخیسته. ما لومړی صفحه ده د انټرنیټ زده کړې په نامه. زه را درومم. ګورئ دوستانو، دا زما صفحه چې ده ناټ الیجیبل ده، یعنې دا چې د پیسو ګټلو لپاره نه ده سازګاره. ګوره، دا بله زه ګورم، دا بله صفحه هم چې دی ناټ الیجیبل ده، دا هم نه ده سازګاره. او دا بله صفحه چې زه خپله وګورم، دا هم ناټ الیجیبل ده، دا هم نه ده سازګاره. د دې کوم شرایط دي چې هغه موږ ورته برابر کړو او موږ ته دا چې دی الیجیبل شي. نو تاسو چې لاندې راشئ، دلته لاندې ګورئ دلته لیکلي چې الیجیبل. که موږ تاسو الیجیبل ګورئ دوستانو، په دغه ځای کې راځي الیجیبل. ګورئ د ده چې دي 10,000 فالوورز به ورته برابروي او 10,000 منټه به ستا د فیسبوک صفحې ویډیوګانې کتل کېږي. او ستا هر ویډیو به چې دی د 3 منټو نه به کمه نه وي، یعنې حد اقل د 3 منټو نه که زیاته وي څه پروا نه کوه. ته به هر ویډیو جوړې د 3 منټو څخه به چې دی کمه نه وي. دا چې دی دا د یوټیوب شرایط دي. 10,000 فالوورز به ته ورته برابروي او 10,000 منټ به ورته برابروي. کله چې تا د یوې صفحې دا برابر کړه، نو تا ته چې دی بیا دغه الیجیبل کېږي، د فیسبوک مونټایز اپشن چې دی الیجیبل کېږي او دا ناټ الیجیبل چې دی ترې لرې کېږي. نو دغه شرایط به ته په څومره وخت کې ورته پوره کوې؟ دغه شرایط به ته ورته په 2 میاشتو کې پوره کوې. بیخي اسانه دی، ځکه 10,000 منټه ډېر اسانه سره کته کېږي. دی ستا یوه ویډیو هم 10,000 منټه وکتل شي. نو دا خو د دې په اړه تاسو هر څوک خپل فیسبوک پیجونه لري، همدا اوس دې دغه وګوري خپل پیجونه چې آیا زموږ پیج د پیسو د ګټلو لپاره سازګار دی او که نه. نو اوس را درومو د فیسبوک د پیج جوړولو طریقه تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو فیسبوک پیج جوړ کړو، څنګه کولی شو فیسبوک پیج چې په اسانۍ سره مشهور کړو. نو را درومو دوستانو، زه به شاته بېرته بیګ وکړم.
نو چې کله تاسو دلته بیا خپلې مینو ته راشئ د مینو وروسته تاسو لاندې راشئ لاندې لیکلي دي چې پیج په دې پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه پیج کومه ساحه چې ده په دلته به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړو دا ساحه موږ ته راخلاصه شي نو ګورئ دوستانو دلته په دې ځای کې لیکلي دي چې کریټ په دې کریټ باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه دوستانو وینئ کریټ په دې کریټ باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې په کریټ باندې کلیک وکړو دلته موږ تاسو ته بله ساحه را خلاصه کیږي دلته را درومي ګیټ سټارټ نو په دې ګیټ سټارټ باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه دوستانو تاسو وینئ ګیټ سټارټ په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ چې کله مو کلیک دلته لیکلي د پیج نیم دلته به تاسو پیج نیم ورکړئ او د پیج مشهورتیا لپاره چې د پیج نیم چې کله ورکړل ته چې هر څه نوم ورکوئ نو پیج نیم به ورکړئ چې پیج نیم ورکړه دلته چې غواړئ چې ستا پیج دلته به دا ورته دا وینئ دوستانو دا به داسې کړي تر څو ستا پیج بیا به چې دی په نیکس باندې کلیک وکړي نیم اوږد نیم به ورکړي نیم بیا په نیکس باندې کلیک وکړئ کله چې په نیکس باندې کلیک دلته لیکلي چې سلیکټ کټګوري دې دپاره به لومړی کټګوري ته سلیکټ کړي دلته به لومړی شی ورکړئ چې ستا خوښ وي هغه ورکولی شي سپورټ لومړی کټګوري ما ورکړه سپورټ دلته لیکلي سلیکټ دلته به بله کټګوري انتخاب کړئ نو دلته هم سپورټ انتخابوم او له سپورټ وروسته چې دی په نیکس باندې کلیک کوم دغه نیکس وینئ دوستانو په دې باندې کلیک کوم چې نیکس باندې هم کله کلیک وکړو موږ ته به اوس بله ساحه را خلاصه شي نو زموږ پیج چې دی جوړ شو خو یوازې دلته به ګورئ دوستانو زموږ پیج چې دی جوړ شو دلته موږ نه غواړي ویبسایټ تاسو ویبسایټ لرئ که ویبسایټ نه لرئ نو نیکس باندې به کلیک وکړئ که ویبسایټ لرئ دلته به خپل ویبسایټ لینک ور واچوئ نو په سکیپ باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو ته غواړي پروفایل تصویر نو زه پروفایل تصویر نوټ کوم په نیکس باندې کلیک کوم دلته تاسو نه غواړي کور پروفایل تصویر نو بیا هم په سکیپ باندې زه کلیک کوم ګورئ دوستانو هغه پیج چې دی زموږ د فیسبوک کوم پیج چې و هغه موږ جوړ کړ زه اوس ګورم چې آیا دا پیج زما د پیسو دلته که دا درې اپشن ګورئ دلته لیکلي چې ایډیټ پروفایل پکچر او ایډیټ کور پکچر او دلته لیکلي انوایټ فرینډ ټو لایک دیس پیج ملګرو ته انوایټ کوئ او دلته کریټ پوسټ ښه دومره طریقه خو موږ وکاروله نو اوس چې د زموږ پیج جوړ شو څنګه کولی شو دا پیج موږ په اسانۍ سره مشهور کړو لومړی خو دا چې تاسو دا پیج چې د خپل ملګرو ته انوایټ کوئ هغوی ځان سره لایک کوي بل دا چې تاسو کوم پوسټ کوئ نو هغه به چې دی په زیاتو ګروپونو کې شیر کوئ مثلا نورې ایډیانې پیدا کړئ او ځان په ګروپونو کې ایډ کړئ او بس هر پوسټ چې دی په ګروپونو 50 ګروپونو کې شیر کوئ نو انشاءالله ستاسو پیج به په اسانۍ سره او ډیر زر به چې دی په مخ کې لاړ شي ځکه چې زیاتره خلک په افغانستان او ټول پښتانه چې دی زیاتره زیات چې دی فیسبوک استعمالوي په اسانۍ سره کولی شي چې فیسبوک کې ځان مشهور کړي نو دغه طریقه وه چې ما تاسو دخله د فیسبوک د پیج جوړولو او همدارنګه د پیسو ګټلو چې آیا مونوټایز مونږ انیبل دی که نه دی انیبل نو په دې هیله دوستانو دغه ویډیو مو را سره خوښه شوي وي که ویډیو مو خوښه شوي نو معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ مننه دوستانو خوشحاله اوسئ